السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ روغ یاست؟ خدای تعالی دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به جوړ روغ او خوشحاله یاست. زموږ تاسې د نن ورځې درس دی غیر مساوات. د غیر مساوات څخه در مخه موږ تاسې د تناسب موضوع خلاصه کړله. مستقیم او غیر مستقیم تناسب مو ووایه. الله عز وجل دې وکړي چې تاسې مثالونه ورباندې حل کړي او زده کړي مو وي. اوس راځم غیر مساوات یا انیکولیټي ته. دا د غیر مساوات خبره چې ده دا ډېره اسانه ده. غیر مساوات موږ هغه افادې ته وایو چې هغه سره مساوي نه وي. یعنې تعریف کې ما دا شی درته لیکلی دی چې د یوې الجبري افادې نامساوي والي ته غیر مساوات ویل کیږي. اوس نو که دوه عددونه سره مساوي نه وي، صحیح ده. اوس مثلا 4 مساوي نه دي، غیر مساوي دي. د چا سره؟ د 2 سره. 4 غیر مساوي دي د چا سره؟ د 2 سره. و دغه ته موږ تاسې نامساوات وایو، یا و دې ته غیر مساوات وایو، یا انیکولیټي وایو. اوس نو چې 4 مساوي نه دي د 2 سره، نو په دې کې 2 حالته راځي. 4 به یا غټې تر 2 یا به 4 کوچنۍ تر 2. خو 3 خبرې دي، یا به مساوي کیږي، یا به غټ یو عدد تر بل، یا به یو عدد کوچنۍ تر بل. دا 4 به یا د 2 سره مساوي خو نه دي، غیر مساوي دي. نو غیر مساوات شو. نو غیر مساوات کې موږ 2 علامې ډېرې کاروو، لکه اوس غټ او کوچنۍ علامه. څنګه؟ اوس موږ داسې وایو چې 4 چې دي غټ دي تر 2. صحیح ده؟ او یا دا که چیرې جهت یې واړوم داسې ولیکمه چې 2 چې دي کوچني دي تر چا؟ تر 4. که داسې ولیکئ چې 4 غټ دي تر 2، او که داسې ولیکئ چې 2 کوچني دي تر چا؟ تر 4. په غیر مساوات کې موږ تاسې د هغه 2 علامې کاروو. مثلا موږ داسې یو عدد لرو چې زید دا یو عدد دی، دا مساوي نه دی، صحیح ده، د چا سره؟ د ډبلیو سره. نو دلته به یا داسې وي یا به داسې وي چې ډبلیو به لوی وي له زید څخه، او یا به داسې وي چې ډبلیو به کوچنی وي د چا څخه؟ د زید څخه. د دغو 2 حالتو څخه نسي وتلی. انشاءالله پوه شولو. په غیر مساوات کې دغه خبره ده چې د الجبري افادې نامساوات یا نه مساوي والي ته موږ تاسې غیر مساوات وایو. اوس غیر مساوات یو څو دانې خاصیتونه لري. لکه مساوات چې خاصیتونه درلودله، غیر مساوات هم یو څو دانې خاصیتونه لري. لومړی خاصیت د مساوات داسې دی. اوس موږ د غیر مساوات داسې دی. اوس فرض کړئ موږ دا غیر مساوات لرو چې 4 مثال یې دا دی چې 4 لوی دي له 2 څخه. دا خو صحیح ده، دا یو غیر مساوات دی. صحیح ده؟ وایي که د غیر مساوات په اطراف کې یو مثبت یا منفي عدد جمع یا تفریق کړو، په غیر مساوات کې کوم تغییر نه راځي. اول راځم مثبت عدد جمع کوم. د 2 سره په یو طرف کې هم 2 جمع کوم، مثبت 2. په دا بل طرف کې هم د 4 سره 2 جمع کوم، جمع 2. یو عدد می دواړو خواو، یو مثبت عدد می دواړو خواو ته ور جمع کړي. کله چې ور جمع کومه 2 جمع 4 دا به څو سي؟ دا به 6 سي. په علامه کې وایي هیڅ تغییر نه راځي. علامه خپل پر آل لیکم، چا دا رښتیا دي که یا 2 جمع 2 دا یې 4. معلومداره خبره ده چې 6 لوی دي تر چا؟ تر 4. نو په علامه کې کوم تغییر رانغی. اساس مثبت عدد مې ور جمع کوي. اوس که چیرې یو مثبت عدد د دواړو خواو څخه منفي کمه، صحیح ده، د هغه 2 دي د دواړو خواو څخه منفي کوم. داسې وایم چې 4 منفي 2 منفي عدد می
دغه یو مثبت عدد مې ورسره منفي کړي. صحیح ده. همدا لویږي تر 2 منفي 2. صحیح. څو ورسره تفریق مې کوي او اوس داسې سره تفریق کوي. تاسې دلته به د 4 څخه چې 2 ولاړ سي 2 پاته سي 2 وایي لویږي تر 2 منفي 2 یعنې 0. دا صحیح ده. بالکل صحیح خبره ده. مثبت عدد مې تفریق کوي د دواړو خواو څخه یو مثبت عدد هم په د غیر مساوات په علامه کې تغییر رانغی. صحیح ده. اوس څنګه کومه؟ اوس بیا منفي عدد راخلم. منفي عدد ور جمع کوم. صحیح ده. داسې لیکمه چې 4 جمع منفي 2. منفي 2 په قوس کې ولیکم. دا منفي عدد مې دا دی ور جمع کوي. دا هم لویږي تر 2 جمع منفي 2. کله چې یو منفي عدد موږ تاسې یو مثبت عدد سره جمع کوو نو دا دواړه یو د بله سره تفریق کیږي. یعنې دلته 2 د 4 څخه ځي څو پاتېږي؟ 2 پاتېږي. دا یې 2. صحیح ده. 2 لویږي 2 د 2 څخه تفریق کیږي نو څو پاتېږي؟ 0 پاتېږي. د 0 څخه 2 لویږي. بالکل په دې کې هیڅ ویل نشته. راځم اوس دې ته چې منفي عدد د دواړو خواو څخه منفي کومه. یعنې داسې لیکمه 4 منفي 2. دا منفي عدد مې ورسره منفي کړي. همدا لوی دی 2 منفي په قوس کې منفي 2. منفي 2 منفي عدد مې د دواړو خواو څخه تفریق کړي. منفي په منفي کې مثبت راځي. صحیح ده. علامه چې مثبت سوه 2 د 4 سره جمع کېږي دا یې څو؟ دا یې 6. دا بل طرف ته منفي په منفي کې مثبت 2 د 2 سره جمع کېږي دا یې 4. وګورئ په ټولو حالتو کې په اول حالت کې چې موږ یو مثبت عدد د دواړو خواو سره چی کوي؟ جمع کوي. په دوم حالت کې چې یو مثبت عدد مو د دواړو خواو سره چی کوي؟ منفي مو کوي. صحیح ده. په دریم حالت کې چې یو منفي عدد مو د دواړو خواو سره چی کوي؟ جمع کوي. او په څلورم حالت کې چې یو منفي عدد مو د دواړو خواو سره تفریق کوي. په علامه کې کوم تغییر راغلی؟ نه راغلی. نو د غیر مساوات علامه وای تغییر نه کوي. که چیرې تاسې مثبت یا منفي عدد دواړو خواو ته ور جمع کوي یا د دواړو خواو سره تفریق کوي نو په غیر مساوات کې کم تغییر نه راځي. صحیح ده. راځم د غیر مساوات دوهم خاصیت ته. که د غیر مساوات اطراف په یو مثبت عدد کې ضرب او یا پر یو مثبت عدد باندې تقسیم کړو په غیر مساوات کې کوم تغییر نه راځي. دا دوهم خاصیت دی. یعنی موږ کولی سو که چیرې موږ یو غیر مساوات ولرو مثلا موږ وایو چې 6 چې دی 6 لویږي تر چا؟ تر 4. صحیح ده. اوس که چیرې دا دواړه عددونه په یو مثبت عدد کې ضرب کمه د غیر مساوات دواړه طرفونه په مثبت عدد کې ضرب کمه په منفي کې نه په مثبت عدد کې ضرب کمه په مساوات کې وایي کم تغییر نه راځي. راسي ضربومه وایمه چې 6 ضرب 3 دا لویږي تر 4 ضرب 3. راسي سره ضرب کو 3 6 18 وایم چې 18 لویږي تر 3 4 12. واضح شوه دا خبره؟ د مساوات په علامه کې تغییر راغلی؟ نه راغلی. نو دا اوله خبره شوه چې مثبت عدد که د غیر مساوات دواړو خواو ته ور ضرب کو په غیر مساوات کې تغییر نه راځي. د غیر مساوات علامه هیڅ تغییر نه کوي. راځم دومې خبرې ته. دومه خبره که چیرې د غیر مساوات دواړې خواوې موږ تاسې پر یو مثبت عدد باندې چی کو؟ تقسیم کو. نو بیا څنګه کیږي؟ وایي بیا هم زموږ تاسې دوم قانون دا راته وایي بیا هم تغییر نه پکې راځي په علامه کې. هسې ده زه داسې لیکمه 6 تقسیم پر 2 دا لویږي. دا بل طرف کې موږ 4 درلوده 4 هم پر 4 تقسیمومه پر 2 باندې. دواړې خواوې مې پر یو مثبت عدد تقسیم کړلې چې 2 دی. 6 پر 2 باندې
درې رسیږي. 3 لوی دي، 4 چې پر 2 تقسیم کړي 2 رسیږي تر 2. دا خبره هم چې شپله واضح شپله. نو زموږ تاسې دوهم خاصیت دا و چې د مساوات دواړې خواوې که پر یو مثبت عدد باندې تقسیم کو هم په غیر مساوات کې تغیر نه راځي، او که د غیر مساوات دواړې خواوې په یو مثبت عدد کې ضرب کو هم په غیر مساوات کې کم تغیر نه راځي. صحیح ده. راځم دریم خاصیت ته. د غیر مساوات دریم خاصیت څه وایي؟ وایي که د غیر مساوات اطراف په یو منفي عدد کې ضرب یا پر هغه منفي عدد باندې تقسیم سي نو د غیر مساوات جهت به تغیر وکړي. مثال دغه مثال راخلم. 6 لوی دي له 4 څخه. صحیح ده. اوس لومړی دواړې خواوې په منفي عدد کې ضربوم. داسې لیکمه چې 6 ضرب -2. ښه ورته متوجه سئ. 6 ضرب -2 یا -3 په هر څو کې چې تاسې ضربوئ خو چې منفي عدد دي. علامه داسې ورسره لیکمه. ښه علامه وایي تغیر کوي، علامه ته به تغیر ورکمه. اوس که چیرې موږ هر وخت داسې یو غیر مساوات ولرو چې هلته یو منفي عدد طرفینو ته ور ضرب سوی نو هلته به موږ علامه تغیر کوو. صحیح ده. اوس یې ګورو چې آیا علامه چې تغیر کو قیمتونه یې سم راځي که نه راځي. دا معلوموو. علامه چې مې تغیر کړله په دغه بل طرف کې زه 4 لرمه. 4 ضرب -2. دواړو خواو ته مې منفي عدد چې -2 دی ور ضرب کړي. ښه دا به ضرب کو. 2 شپږ 12 راځي. علامه منفي د منفي په مثبت کې منفي. دا یې -12. صحیح ده. -12. دا وایي کوچنی دي. -12 کوچنی دي تر چا 4 2 8 -8. آیا دا صحیح دی؟ -8 وایي لوی دي تر -12. خود صحیح سو. که چیرې زه علامه د پخوا په رقم ولیکم غلطیږي، ځکه چې منفي عددونه چې څونه لوړیږي هغومره کوچنی کیږي هغه عدد. اوس در -1 در 0 څو کوچنی دی؟ -1. در -1 څو کوچنی دی؟ -2. در -8 بیا -12 خامخا کوچنی دي. نو ځکه دا علامه واوښته. دا موږ د دې دپاره دا قانون وایو که چیرې تاسې یو غیر مساوات درلودی او هلته منفي عدد مو دواړو طرفو ته ور ضرب کړي بس علامه تغیر کوي. صحیح ده. دا اول یوه خبره. دومه خبره که چیرې موږ تاسې د مساوات دواړې خواوې پر منفي عدد باندې تقسیم کړو، یعنې 6 دي تقسیموم یې پر -2 باندې. وایي د مساوات علامه تغیر کوي. د مساوات علامې ته خو به زه تغیر ورکړم. ګورو چې صحیح ده رښتیا ده او که نه ده. 4 تقسیم پر -2 باندې. 6 چې پر 2 باندې تاسې تقسیم کوئ 3 رسیږي. علامه منفي. -3 وایي کوچني دي. 4 چې پر 2 تقسیم کوئ منفي علامه ده -2 راځي. وایي -3 کوچني دي در -2. بلکل صحیح دي. علامې دا دی بیا چې وکړئ تغیر وکړئ. خدای تعالی دې وکړي چې په دې مو سر خلاصوي. دا قوانین موږ د دې دپاره وایو چې د دې په ایسته که چیرې زموږ تاسې داسې یو افاده درلوده چې غیر مساوات وه او دواړو خواوو په منفي عدد کې موږ تاسې ضرب کړلې نو په هغه وخت کې به موږ تاسې څه کوو؟ موږ به دستي په دستي علامه تغیر کوو. راځم د غیر مساوات 4م خاصیت ته چې دا یو خاصیت ما 2 ټوټې کړي دي. دې دپاره چې ستاسې ښه سر په خلاصي 5م خاصیت مې هم ورسره جوړ کړی دی. صحیح ده. نو د غیر مساوات 4م خاصیت به نو څه شي؟ وایي هغه غیر مساوات چې هم علامه وي که معکوس کړای سي نو د غیر مساوات جهت تغیر کوي. څه معنا؟ که هم علامه وي. هم علامه دا معنا یعنې 6 دي موږ ویل چې لوی دي تر چا؟ تر 4. اوه صحیح ده. اوس که چیرې دا معکوس کو یعنی 1/6 چې دي 1/6 به بیا کوچني سي علامه به تغیر وکړي در 1/4. ته خو واضح خبره ده. نو یو شی پر 6 یې سې ویشې یو شی پر 4 یې سې. اوس یوه دایره ده 6 یې سې وویشه. 6 یې سې چې وویشل دا یوه حصه به یې غټئ
او که یا د هغه دایره ده پر 4 حصې وویشه یوه حصه بې غټوي. معنیداره خبره ده چې د دایرې اوس مثلا دا یوه دایره ده، د هغه یوه دایره چې ده یو وار یې پر 4 برخې ویشم، د هغه دایره ده دواړه یو رقم ده، 4 برخې مو ویشل، دې ته 1/4 موږ وایو، دا یوې برخې ته، دا یوې برخې ته چې وایو 1/4 وایو، 1/4. صحیح ده. اوس بیا دغه دایره چې ده دا ته پر 6 حصې باندې وویشه. پر څو حصې باندې؟ پر 6 حصې باندې وویشه. پر 6 حصې چې دې وویشله دغه یوې حصې ته، دا یوې حصې ته موږ تاسې 1/6 وایو. اوس نو تاسې راته ووایاست دا 1/6 حصه به غټه وي او که دا 1/4. معنیدار خبر ده چې 1/4 حصه غټه ده، نو ځکه علامې هم چې وکړي تغییر وکړي او دا خبره صحیح سوه. نو د دې په ایسته که چیرې موږ تاسې هم علامه عددونه درلودله، هم علامه یعنې دواړو طرفو ته د عددونه یا منفي وه یا مثبت وه، نو په هغه صورت کې موږ وایو چې علامه تغییر کوي. اوس مثلا که چیرې زه داسې یاد کړمه، داسې ووایم چې -6 لوی وبخښئ کوچنی -6 کوچنی دي تر چا؟ تر -4 تر -4 کوچنی دي. صحیح ده. نو دا که چیرې زه سرچپه کړم دا لیکل کېږي 1/6 علامه یې څه ده؟ منفي ده. دا به غټ سي د چا څخه؟ د -1/4 څخه. دا خو واضح خبره ده چې -1/4 څخه دا غټېږي، نو علامې هغه دی چې وکړي تغییر وکړي. نو که موږ دواړو طرفو ته هم علامه عددونه ولرو، یا دواړه منفي عددونه یا دواړه مثبت عددونه یي، که چیرې معکوس کو نو د غیر مساوات علامه تغییر کوي یا جهت تغییر کوي. دغسې که چیرې د مساوات د غیر مساوات دواړه طرفه ته هم علامه عددونه نه یي، مختلف العلامه یي، نو په هغه صورت کې بیا جهت تغییر نه کوي. لکه اوس مثلا موږ دلته لرو -6 موږ وایو چې دا کوچنی دی تر -4 تر مثبت څه شي 4. اوس به دا داسې کو چې -6 چې دی دا به څه شي؟ دا به -1/6 سي. -1/6 موږ وایو چې دا هم کوچنی دی تر -1/4. او یا داسې عدد وایو، موږ وایو چې 3 چې دی لوی دی نسبت تر چا؟ تر -2. اوس دغسې وایو چې 1/3 چې دی دا بیا هم لوی دی تر -1/2. صحیح سو. د مساوات د غیر مساوات علامې تغییر وکړي، نه دی کړی، جهت یې تغییر وکړي، نه دی کړی، نو په دې اساس باندې موږ وایو که چیرې مختلف العلامه وه او موږ هغه معکوس کړه هغه عددونه دواړه طرفه، نو بس په علامه کې کم تغییر نه راځي. ستاسو کورنی کار دا دی چې تاسې به د غیر مساوات دپاره د دغه 4-5 خاصیتو دپاره به 2 مثالونه د ځانه څخه جوړ کړئ او پر هغه باندې به پریکټیس وکړئ. د نن ورځې دپاره مو همدومره بس ده. ښه وخت ولرئ. پر لوی ستر لا یزال رب وسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.